نو چې ښه راته پته ده چې د دې در نه علاوه هم ګزاره نه کېږي نو بیا ولې دغه رب خبره نه مني الله دا دروازه ټکوه دغه در نه مزه ولې زموږ څه بل څه در شتي څه دعاګانې د الله نه ډېرې غواړه ځکه چې هلته ژوند تنګ شوی د ګناهونو د لاسه ستړی شوی د ګناهونو د لاسه الله ته ووایه یا الله دې ګناهونو نه مې بچ کړه دا ډېره ناشنا دروازه ده الله څه وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي پیغمبر وی کله چې تا نه تپوس وکړي زما بندګان زما په باره کې فَإِنِّي قَرِيب نو یې زه نږدې یم أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ دعا قبلومه د هغه انسان چې دعا رانه وغواړي الله دا دروازه ټکوه دغه در نه مزه ولې زموږ څه بل څه در شتي څه نشته امام ابن القیم رحمه الله او بعض نور علماو یو ناشنا واقعه بیان کړې وی په لاره باندې تېرېدمه یو ماشوم مې ولیدو چې مور د کور نه راوایستو ویې و ویې ټکوي زه بدتمیزه وي کور ته به نه بد نه راځي ویې شړو د کوم ځای نه د کور نه نو یې زه ورته ودرېدمه چې دا واقعه وګورم چې دا به څه کېږي او ماشوم یې راوایستو د کور نه او زه ورک شی کېږي لاړ سړي پورې هغه ماشوم بیا راغی هغه دغه ته ناست و هغه دروازې ته ورخه ورته نه کولاوه که نه ولې ورته نه کولاوه ځکه چې خلاف ورزیان یې کړې وې ولې ورته نه کولاوه ځکه چې خبره یې نه منله ولې ورته نه کولاوه پروت و اوږده شو مور خو بیا مور یې که نه زړه یې دغه شوی دی چې هغه هلک ورې چې کولاو کړو هغه دروازه کې پروت و راویې اخیستو ښکلې کړو نو یې ګوره بیا دلته راغلي نو چې ښه درته پته ده چې دې ځای نه علاوه دې بل ځای نشته نو ولې زما دا خبره نه منې نو هغوی زما زړه ته د الله سوچ راغی چې موږ دپاره خو بل در نشته دغه یو د الله در دی چې ډېر لاړ شو بیا واپس راشو نو چې ښه راته پته ده چې د دې در نه علاوه هم ګزاره نه کېږي نو بیا ولې دغه رب خبره نه منو بیا ولې هغه ته نه واپس کېږو بیا ولې موږ هغه ته دروازې نه ټکوو ولې موږ هغه ته رجوع نه کوو نو دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي او دا دروازه ټکوي الله ته او څوک چې دروازه ډېره ټکوي نو یو ورځ ورته څه شي کولاو شي الله ته دروازه ټکوي دعاګانې غواړي